منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء فأولهم أبوبكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير رفيق وتانيهم هو الفاروق جل بعدله عمر بعهده أصبح الإسلام فوق الأرض ينتشر وثالثهم أخو كرم وذو النورين عثمان ورابعهم علي كم لأجل الدين قد أبلى إمام زاهد ورع وكرم وجهه المولى سيرة الخلفاء منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء فأولهم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د سلسله نورسته موږ د سیرت خلفاء الراشدین المهدیین رضی الله تعالی اجمعین سیرت شروع کړو او په هغې کې په اولین قدم کې موږ د أمیرالمؤمنین سیدنا أبوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سیرت شروع کړو او هغې کې هم 2 درسونه مخکې کړي وو. یو اول درس د پیدایښت نه تر هجرت پورې او دویم درس بیا د هجرت نه نیولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ناروغۍ او وفات پورې تر دې ځای پورې تقریبا موږ 2 درسونه کړي وو. نن درېیم درس دی. دې درس کې به انشاءالله موږ د حضرت سیدنا أبوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه شروع تر ارزه پورې چې ورسېدلو موږ به مناسب او لازم تشریحات انشاءالله ګرانو لیدونکو ته وړاندې کوو. مخکې موږ وویل چې حضرت أبوبکر صدیق د هغو لومړنیو مسلمانانو د جملې نه و چې بدون د چون او چرانه بدون د هیڅ خبرې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او بیا د ده په برکت باندې ډېر مهم عشره او بشره او ډېر صحابه کرام د ده په لاس د ده په ترغیب او ترهیب او ترغیب او تشویق او هغه باندې بلنه باندې هغوی اسلام راوړو چې بیا کې حضرت سعد بن ابي وقاص حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت طلحه رضی الله حضرت عبدالرحمن بن عوف عشره او بشره کوم کسان چې دي دې نه علاوه نور کوم مهم صحابه کرام چې دي دا د ده په دعوت او تبلیغ او د ده په تشویق او ترغیب او د په بلنه باندې دوی اسلام راوړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د باقاعده ان شاء الله فضایلو کې به د فضایلو کې ټول شیان راشي نو هلته به ټول شیان واضح کېږي. نو د دغه مهمو کسانو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تر ټولو نږدې په ژوند کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پاتې شوی دی هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. نو ځکه د فضایل ډېر زیات په دې درس کې تقریبا ډېر شیان حضرت ابوبکر صدیق په باره کې بیان شو. ان شاء الله فضایل به په یو عنوان کې بیا وایو چې مونږ د سر نه بیخه پورې چې کوم فضایل دي سیدنا ابوبکر صدیق دغه ان شاء الله ووایو. نو نن درس کې مونږ ویلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ناروغ شو نو د ناروغۍ په آخري ورځو کې 3 ورځې او 3 شپې ابوبکر صدیق رضی الله امامت کې د 19 منځونه امامت یعنی د جمعې شپې د ماخوستن لمونځ شروع تر وفات ورځې پورې چې د دوشنبې ورځ وه د سحر لمونځ هم ابوبکر صدیق ورکړی. نو دا 19 منځونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې امامت ابوبکر صدیق کړی دی. غیر د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل دې نه هغه کړی و چې څوک امام احمد حنبل امام ابو داود یو حدیث را نقل کړی کېدای شي مخکې مونږ اشاره
اشاره په دې ته وکړله چې یو ځل د ابوبکر صدیق نه و چې حضرت بلال چې وکتل چې هغه نشته نو بس حضرت عمر مخې ته کې او امامت وکړي. په دې امامت کې 2 روایتونه راغلي، امام احمد امام ابو داود دواړو را نقل کړي. خو امام ابو داود بل روایت هم را نقل کړي، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د حضرت عمر هغه واورېدلو اواز واورېد، هغه اواز لغټو نو ورته ویل چې ابو ابن ابي قحافه یعنی ابوبکر چیرې دی، هغه ولې بل څوک لمونځ ورکوي، دی ولې لمونځ نه ورکوي. دا دواړو راخسته امام احمد امام ابو داود رحمت الله. امام ابو داود رحمت الله بل حدیث بل روایت هم راخسته، هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د حضرت عمر اواز واورېد وایي چې لا 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 3 ځلې دا خبره وکړله، 3 ځلې خبره وکړه چې د ابوبکر په موجودیت کې بل څوک حق نه لري چې هغه دی وکړي امامت دی وکړي. یعنې تر دې اندازې پورې د تاکید په دې خبره و. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو په دې ورځ د دوشنبې په ورځ چې سحر لمونځ ابوبکر صدیق ورکړی، دا امام بخاري رحمت الله علیه په خپل صحیح البخاري کې د حدیث را نقل کړی دی. وایي چې حضرت انس بن مالک د دې راوي دی د حدیث، ولې چې په هغه ورځ باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو په دې سهار باندې ابوبکر صدیق امامت کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونږ چې امام منځ باندې ودرېدو نو رسول الله د حجرې د اتاق پرده لرې کړه او راویې کتو په خندا و ته خندل. نو په دې وخت کې ابوبکر صدیق پوه شو چې کېدای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم لمانځه ته راځي امامت ته، نو شاته کېدو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره ورته وکړه چې په خپل ځای ودرېږه. نو مونږ وایي حضرت انس وایي چې مونږ داسې اندازې ته ورسېدو ډېرې خوشحالۍ نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت مریض و او نن ولاړ دی په دروازه کې او پردې یې لرې کړې او خاندي. نو مونږ ډېر خوشحاله شو، نږدې و چې مونږ لمونځ مات کړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورمنډه کړو وګورو، خو هغه چې اشاره راته وکړه بېرته یې پرده راوغورځوله. نو دی اخري لمونځ په دې ورځ باندې کله چې ابوبکر صدیق لمونځ خلاص کې امامت وشو، مانځه نه بعد حضرت علي صاحب نه پوښتنه وکړله، ورته ویل چې علي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وضعیت څنګه دی؟ حضرت علي ورته ویل شکر الحمدلله، نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم وضعیت بیخي ښه دی. بیا د خپلې بیبي نه او د لور نه حضرت عایشې نه پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحت څنګه دی؟ هغه ورته چې ښه دی. نو دی چې کله مطمئن شو صحابه کرام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحت ښه دی، نو ټول تقریبا ووته بیرون شاوخوا ته لاړه. نو ابوبکر صدیق هم هغه خپل ورور چې کوم یو مواخات کې خارجه بن زید رضی الله چې د په مواخات کې ورور شوی دی هغه کور ته ورغی. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوال نه لږ بعد، صحیح روایت هم دا دی چې زوال وشو د لمر چې لږ کوږ شي، همدغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل روح مبارک الله عز وجل ته تسلیم کې او وفات شو. نو چې کله وفات شو په خلکو کې ډېره سخته غوغا پیدا شوه. حضرت انس بن مالک راوي د روایت امام بخاري کړی دی، حضرت انس بن مالک وایي چې تر ټولو ډېره روښانه او خوشحالونکې ورځ هغه وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته تشریف راوړ، یعنې هجرت یې وکړ. دا تر ټولو ښایسته او خوشحاله ورځ زموږ په تاریخ کې همدا وه. او بدترینه ورځ، تورتیارینه تاریکترینه ورځ او منحوسترینه ورځ او د خفګان ورځ هغه وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو په دې ورځ باندې. نو خلک ډېر زیات ورخطا شو. صحابه کرام داسې فکر وکړي چې مور و پلار خو بیل شي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت خو بیخي بل شان ته و، د مور و پلار نه ډېر زیات بهتر و. نو ځکه دی وایي چې موږ ټول ډېر ورخطا شو. په ټولو کې ډېر زیات حضرت عمر فاروق ورخطا شو. بخاري حدیث دی وایي چې حضرت عمر یو دم توره راوایسته خلکو ته چې څوک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی، قسم په خدای چې سر یې پرې غوڅ کړم. هغه لاړ دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام میقات ته لاړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ دی بیرته واپس راځي تر څو چې د خائنو خلکو د غدارانو لاس او پښې نه یې غوڅې کړي، منافقینو د کافرانو تر هغه دی نه وفات کېږي. نو بیخي احساسات واخیستو مخکې داسې کار پرې خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه وفات کېږي، دومره محبت صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لرل. نو په دې وخت کې ابوبکر صدیق چې کله دی وفات شو، نو دستي ابوبکر صدیق بس سړی ولېږلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. نو ابوبکر صدیق زر په آس باندې سور راغی چې څنګه راورسېدو، بس آس یې بیرون ودرول، زر راښکته شو. چې راښکته شو مسجد نبوي ته چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجراتو د اتاقونو لار په مسجد نبوي کې وه، هلته به خلاصېدې دروازې. نو دی په مسجد نبوي چې راننوت چې ګوري په صحن کې حضرت عمر ولاړ دی او تورې په لاس کې توندا وایي چې څوک دی چې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. بس د هېڅ خبره ونه کړه، راسن راغی د حضرت بیبي عایشې حجرې ته ننوتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو چپرکټ کې پروت او شین څادر پرې غوړول شوی و. نو کله چې رسول حضرت ابوبکر صدیق ورغی، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه هغه څادر لرې کړ او مچ یې کړ.
په دې چې نو بیا وایي چې یا رسول الله زما مور پلار دې تا نه قرباني دا ستا اخري مرګ دی، بس دې نه بعد تا ته نور مرګ نه راځي. بیا بېرته څادر په رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې واچولو او بیرون راووتلو. چې کله صحن ته راووتو حضرت عمر ته وته چې عمره بس غلی شه کېنه. نو حضرت عمر خو دومره زیات احساسات او هغه اخیستی خو خفګان چې خبره چېرته اورېدله. نو بس دې پوه شو چې حضرت عمر وضعیت خراب دی. نو دی راغی د مسجد نبوي کوم محراب چې منبر چې و د منبر سره په خوا کې ودرېدل. خوا کې چې ودرېدو نو خلک ټول دته متوجه شو، راغله رانږدې شو، دوی چې خلکو دلته راشئ. چې کله راغی نو وایي چې قال الله عز وجل في كتابه العظيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ای خلکو آیات شریف ولوستو په ترجمه پیدل په معنا. نو ای خلکو چا چې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کولو فقد مات هغه مړ شو، او که چا دی الله عبادت کولو فهو حي القيوم همیشه ژوندی ذات. نو امام بخاري رحمت الله علیه د عبدالله بن خپله دی حضرت عمر فاروق روایت را نقل کړی دی. وایي چې حضرت عمر وایي چې ما کله واورېدل د آیات شریف چې ابوبکر صدیق تلاوت کې نو زما بالکل یقین راغی چې رښتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. ټول صحابه کرامو دا آیات تلاوت شروع کړ، ټول لکه دا آیات چې بالکل نوی نازل شوی د هر صحابي په خوله باندې دا آیات جاری شو تر څو دوی اطمینان پیدا کړي. نو حضرت عمر فرمایي چې کله مې دا آیات واورېدو نو زه پوه شوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. نو بس پوه مې کار پرې خو همداسې راولوېدم، بس راولوېدم چې راولوېدم نو پوه شوم چې رسول وفات شوی. نو ابوبکر صدیق په دې ورځ باندې دومره ساه همت او دومره سخت کمال وښودل سره دی چې ډېر نازک سړی و، ډېر حلیم او بردباره سړی و، ډېر نازک مزاج و. خو دې ورځ باندې داسې کمال استقامت وښودو چې دا ټول امت یې په یو غ باندې راجمع کړه. بس خلک پوه شو، ټول صحابه کرام په خوله باندې همدغه آیات مبارکه چې کوم همدا آیات تلاوت شروع شو د ټولو په خوله باندې. چې کله دا تلاوت د آیات شروع شو بس ټول پوه شو چې رښتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. الله پاک مخکې نه خو په سوره آل عمران کې په 4 سپاره کې دا آیات شریف دی. نو ټول پوه شو، بس هغه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. دې نه بعد د رسول الله د تجهیز او د تکفین خبره شروع شو چې غسل به څنګه کېږي او د به کفن څنګه ورکول کېږي او د قبر مبارک به چیرې. په دې باندې خلک مصروف نه. ابوبکر صدیق ټول ورغله هلته، نن حضرت علی او حضرت عباس او د حضرت عباس رضی الله عنه زامن او حضرت اسامه بن زید دا ټول لاړې نن نو دروازې ځان پسې بنده کړه. صحیح روایت کې دا دروازې ځان پسې بنده کړه، صرف همدغه شپږ کسان چې هلته هغه شو. په دې وخت کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تجهیز او د تکفین خبره روانه والته، په دې وخت کې انصار د مدینه اوسیدونکي اصولي خبره دا ده او حقیقي خبره هم دا ده چې د منطقې خلک د ځای خلک خو خپل انصار او خجرج خلک د انتخاب حق د آینده زعیم خو د اندوی په لاس کې و. نو دا طبیعي خبره ده. د مسجد نبوي په شمال غرب کونج کې دا لکه شمال غرب کونج کوم دی په دې سره وسم شته هلته چې کله لاړې د خیر لاړ د مسجد نبوي په شمال غرب کونج کې بالکل د کونج سره شاته ګوري د سړک دی او د سړک شاته د چې لوی هغه ده باغ غوندې او په دې کې یو تعمیر هم دی. سقیفه بني ساعده دا د سعد بن عباده رضی الله عنه دیره وه چې دلته خلک راستله او دلته به کېناسته جرګې مرګې دا ټول به په دې کې ټول انصار راجمع شو. انصار راجمع ځکه د منطقې خلک خونده او د ښار او دوی سره راجمع شو چې باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښخېدو د تدفین نه مخکې باید امیر وټاکل شي، مشر وټاکل شي. دا خبره خرابه نه شي، نور خلک د خبرېدو نه مخکې باید د قائد او رهبر تعیین شي. نو هلته معمولا ټول انصار راټول شي، یعنی ټول انصار و. هغې کې صعب بن عباده چې بدري صحابي دی، بدري صحابي دی او تر ټولو سخیترین صحابي په مدینه منوره کې همدا سړی و چې سخاوت یې کولو د انصارو د جملې نه او د بدر په هغه کې شامل سړی دی. نو دی هم راغلی هلته ناست و او دا د خلکو ټول رایه د خلکو همدا وه
چې سعد بن عباده باید امیر یا خلیفه په اصطلاح سره تعین شي، په دې خاطر راجم شوي. دې کې صرف دوه درې مهاجر هم ناست، نور څوک نه و. یو پکې حضرت مغیره بن شعبه. مخکې موږ په درسونو کې ویلي وو چې د علماو د لیکونکو نظر دا د سیرت او تاریخونه چې لیکلي چې د جزیرة العرب د ټول سیاست درې سیاسي کلې وې. یو پکې مغیره بن شعبه، یو عمر بن عاص، یو حضرت معاویه. دا درې واړه تقریبا په جزیرة العرب په سیاسي میدان کې ډېر کمال والا خلک. نو دا مغیره بن شعبه په دې مهاجرینو دوه درې کسان، دوی او نو ټول انصار ناسو. بس خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. د وفات د تدفین نه مخکې باید موږ امیر تعین کړو چې دا مسله غنشي بیا به خلکو ته اختیار امیر به بس امیر به خپل قانون کنټرولوي. نو دوی چې کله دا خبره شروع کړلې، نو دلته چې کوم مهاجرین ناسو هغوی هم یو خبره وکړه چې تاسو خو یوازې انصار ناسي، خو مهاجرین هم را خبر کوي چې هغوی هم هغه وکړي. بلکې دا دی چې دا خو د مسله کې باید مشوره وشي، مشران صحابه کرام چې کوم یهودي مهاجر هغه باید خبر شي. دا خبره چې دلته وشوه، نو په ځینې انصار ویل چې هغوی ته څه ضرورت دی، خو بس دا کلی دی مونږ دی، ښار دی مونږ دی، منطقه دی مونږ دی، وطن دی مونږ دی. نو پردی سړی څنګه دلته راځي او دلته مشر شي؟ دا اوس حالاتو کې هېڅوک هم دا نه مني چې وطن دی د مایي، که هغه دی د مایي او د بیرون د دې مملکت نه سړی راځي او زه د من حیث رئیس جمهور، من حیث خلیفه أمیرالمؤمنین دی تعینوم. دا چا ذهن هم دا خبره نه اخلي. انصار په دې خبره کې بالکل برحق او ملامت نه و. کله چې دا خبره داسې شوه، نو یو چا ویل چې که داسې وشي چې مونږ یو سړی امیر تعین کو او مهاجرین ونه مني، نو بیا به څه کېږي؟ نو یو پکې انصار ویل چې نه کېږي، بس یو د هغوی تعین کې ځان ته، یو د مونږ تعین کو. دا خبره وشوه چې یو د هغوی تعین کې، یو د مونږ تعین کو، بس یو د هغوی یو د. نو دا خطرناک خبره همدغه وه چې کله دوه شي نو بیا مشکل. مغیره بن شعبه ما درته وویل چې په درې غټو سیاسي کلو کې یو دی. نو پوه شو چې والله کار خراب دی. دلته چې بل سړی مونږ تعین کو، هغوی به دوی تعین کې، دا خراب نه دستي را روان شو. مجلس نارجو رأسا راغی مسجد نبوي ته چې ناغی چې حضرت عمر هلته موجود و. حضرت عمر ته ورته وویل چې عمره تاسو دلته ناسي، هلته خبره خرابه ده. په سقیفه بني ساعده کې انصار ټول راجمع شوي دي او ځان ته امام او مشر او خلیفه تعینوي او تاسو دلته ناسئ. خبره دغسې دا ټوله قصه ورته وکړه چې داسې پیشنهاد وشو چې امیر به دې مونږ نه چا وویل که مهاجر ونه مني. یو سړي ورته ویل چې مهاجر نه مني، خو بس یو د هغوی شي او د مونږ شي. او دا خطرناک خبره همدغه ده. د اسلامي امت لپاره خو به تباه کوونکي هم دی. نو دستي حضرت عمر سړی ولېږلو د هغه پسې د حضرت ابوبکر صدیق پسې چې لاړ شه. ابوبکر صدیق زر خبر کړه، هغه چې ورغه دروازه ټک ټک ویل څه خبره ده؟ وایي چې ابوبکر د عمر په کار دی. هغه ورته وایي چې تاسو خپله ګورئ نه دلته څه حال روان دی، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تجهیز تکفین کیو او تاسو بس په دې وخت کې ضروري خبره ده، بس ورمنغه چې راغی. هغه عمر ته ورته وایي چې عمر هغه خو داسې خبره وکړله، وایي چې بیا پسې ورشه ورته وایي چې د دې نه ډېره مهمه خبره بله ده، د تجهیز تکفین نه ډېره مهمه خبره ته زر یو ځل خو راوځه بیا به سره وګورو. بس هغه چې ورغی ابوبکر صدیق پوه شو چې مسله به اختیار ډېره مهمه وي. نو بس راووته چې کله راووته حضرت عمر فاروق ورته ویل چې ابوبکر دغسې خبره ده، خبره دې جنجال ته رسېدلې ده چې هغوی سړی تعینوي او خبره دې ته هم شوې که چېرته مهاجر دا خبره نه مني نو هغوی دې ځان ته سړی ودروي، موږ به ځان ته سړی ودروو. بس پوه شو دوی درې واړه. نو دستي ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق او عبیده بن جراح امین امت او مغیره بن شعبه چې دی ورسره دستي روان شو هماغه ځای ته، سقیفه بني ساعده دې ته ورغله. نو چې کله ورغله نو هلته نو په لاره کې حضرت عمر، دا بخاري د حدیث را نقل کړی امام بخاري، وایي چې حضرت عمر وایي چې ما په لاره کې ځان سره چورت وهلو چې داسې خبره وکړم، داسې خبره وکړم، داسې خبره وکړم. نو چې هلته کله ورسېدو ما غوښتل چې خبره وکړم، نو حضرت ابوبکر صدیق راته وایي چې عمر علی رسلک، ته غلی شه، ته خبره مه کوه. زه پوهېدو چې عمر خو هغه سړی دی، اوس خبره ترې نه خراب نه شي، جدي نه شي. نو حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق خبره شروع کړه چې ګورئ انصارو داسې دی چې موږ او تاسو سره ورونه یو او ټول مؤمنان سره ورونه دي، خو خبره دا ده چې یو شی درته وایم، هغه دا دی چې اوس فعلا په فعلي حالاتو کې په جزیرة العرب کې چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکومت ساحه ده، په دې کې بغیر د قریش نه د بل چا امامت او مشري بل څوک نه مني. نو نه مني، نو که بل فرض مونږ دې ته قانع شو چې بل څوک دې راشي، نو بیا به دا خلک مخالفت کوي، بیا د مخالفت د ګټو په ځای بیا تاوان دی. نو ښه خبره هم دا ده چې داسې وکړو چې مونږ یو مهاجر یا قریشي چې خلک ډېر زیات هغه کوي امر مني، خبرې مني، هغه به د امیر په حیث او رئیس په حیث تعین شي، وزیر او مشاور او دویم سړی نائب به د انصارو د جملې نه تعین شي. او بلکې دا خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله دا کړی و چې امامان به چې کوم وي دا به قریش نه، ځکه
بل څوک د بل چا اطاعت څوک نه کوي. نو که داسې یو خبره وشي دا به ډېره ښه. په دې وخت کې د انصارو د جملې نه یو صحابي رضی الله تعالی عنهم جګ شو چې بالکل ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اورېدلی دي چې الائمة من قریش، امامان به د قریشو د جملې نه وي. دا حدیث چې کوم یو د صحابي بیان کړه دا امام بخاري، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذي، بلکې تقریبا 60 نه ډېرو د حدیثو کتابونو دا امام بخاري 2 ځله نقل کړی دی، امام مسلم را نقل ټول کتابونو را نقل کړی دی چې الائمة من قریش د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد خلق د هغه نه د قریشو نه غیر د بل چا اطاعت او هغه نه کوي. نو دا شي نو دا خبره چې هغه صحابي دا خبره وکړله چې ما خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی. نو څو نور الته صحابه کرام چې ناس هغه ویل چې موږ اوریدلی رښتیا دا خبره وکړي. نو په دې وخت کې حضرت ابوبکر صدیق ویل چې ګورئ داسې وکړئ، عبیده بن جراح امین امت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په باندې امین امت دی، عمر فاروق هغه سي زبردست سړی پوه سړی دی. دې دواړو کې هر یو سره چې تاسو بیعت کوئ دې دواړو کې یو سره بیعت. دلته حضرت عمر او حضرت عبیده بن جراح رضی الله عنه پوه شو دلته کار خرابېږي. دا حدیث بخاري دی چې ورته ویل چې هغه ویل عبیده بن جراح ویل چې حاشا لله ابوبکر بژوند هغه موجود دي او زه ما سره خلک هغه کوي، ولې د موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مریضتوب کې امامت چاته سپارل شوی و. دا خبره وکړه. نو بس دا حضرت عمر وایي چې زم پوه شم چې اوس داسې ده چې ما د ابوبکر باندې ما سره خلک بیعت وکړي ځکه ده پیشنهاد کړه. نو ما ویل چې دا خبره هېڅ نه منل کېږي، د تا په موجودیت کې هېڅوک هم د دې قابل نه دی چې هغه امامت ته خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو په دې باندې ناراضي شو چې بل څوک امامت وکړي د تا په ځای باندې. نو ته څنګه وایي چې بل څوک دي شي؟ نو بس دستي حضرت عمر فاروق د حضرت ابوبکر صدیق سره لاس ورکړي، بیعت ورسره وکړي چې تا هم د حیث من خلیفه. بیا ابوبکر صدیق د حضرت عمر نه وروسته حضرت عبیده بن جراح همداسې پسې دا څومره صحابه کرام چې دلته ټول ناس وو د ټولو دلته چې موجودو په همدې ځای کې د ټولو خلکو د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت چې کله بیعت وکړه صرف سعد بن عباده رضی الله عنه چې هلته هغه په دې ساعت کې بیعت ونه کړه. دا صحیح خبره هم ده. دلته چې دا خبره جګه شوله دا نو تقریبا داسې فکر وکړي چې د مازدیګر او د ماښام دغه شاوخوا وخت دی چې دا خبره وشوه. نو خلک چې اطراف کې خلک خبره ټولې رامنډې کړې او بس د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت وکړه. وروسته روایتونه دوه راځي، یا سبا یا په همدغه ورځ باندې سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه هم راغی د ابوبکر صدیق په لاس باندې بیعت وکړه. ځینې تاریخونو لکه تاریخ طبري او دې تاریخونو دا هغه راخستی چې نه سعد بن عباده تر آخره پورې بیعت ونه کړي، در حال کې دا خبره دروغ ده. دروغ ځکه ده دا کوم راوي چې دا روایت راخستی ابو مخنف نومیږي او هغه شیعه او قصه ګو سړی دی، قصې به خلکو ته بیانولې او شیعه دی، کټر شیعه او افراطي شیعه دی. نو شیعهګان خو حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق سره مني نه، نو د هغوی روایت باندې کله په داسې مسایلو کې اعتبار کوي. امام ذهبي رحمه الله علیه موږ او تاسو د جرح د تعدیل اوچت امام دی، ډېر غټ امام دی. هغه چې په کوم حدیث باندې هغه وکړي بس هغه خلک مني. نو دی خپله وایي امام ذهبي رحمت الله علیه چې په دې روایت کې چې دغه خبره کړې چې سعد بن عباده بیعت نه ده کړی کې ابو مخنف شیعه او قصه ګو شامل دی، د داسې سړي خبرو ته بالکل رد نه کوي. او بله دا ده چې د اهل تشیع هغه روایتونه چې د صحابه کرامو په باره کې وي د هغوی په خلاف وي هغه بالکل قابل د تقلید. دا امام ذهبي رحمت الله خرابه. بله دا ده چې سعد بن عباده هغه صحابي و چې هغه په بدر کې حاضر و. د بدر د غازیانو په باره کې الله پاک وحی نازله کړې وه چې دې نه وروسته دوی نه څه ګناه او غلطي وشي، غلطي او ګناه یې نه حسابېږي او بلکې سخي ترین شخص همدا تېر شوی و. کله به چې میلمانه راغله میلمانه به او د اصحاب صوفه چې کوم یو نور خلکو چا یو چا به 2 کسان کور ته بوتلل، ده به 80 کسان د ځان سره بیول هغه ته کور ته او د هغوی مېلمستیا هغه بیا کوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د بیاشې سره نکاح وشوه نو ولیمه همده سړي ورکړه. نه په ټولو کې دی او د ده زوی بالکل داسې خلک وو چې ډېر زیات سخیان وو. نو یو سړی چې بدري صحابي او بل عقبه بیعت عقبه امتیاز په صحابو کې دومره ډېر دی چې د بدري صحابي او د دې خلکو په درجه کې به خلکو سره هغه کولی چې اوس کوم یو درجه کې بهتر دی. د عقبه چې کوم یو بیعت کړی بیعت رضوان کې او د بدري صحابو کې نو کوم یو بغي نو عقبه کې چې کوم خلکو بیعت کړو هغه په باره کې باقاعده خبره ده چې دوی جنتیان دي.
نو دا په بیعت عقبه کې همدا خپل موجود و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دویم بیعت کې بیعت وکړه. بیا د بیعت نه وروسته چې دوی شپه په شپه وختي حرکت وکړي، نو مشرکین چې کله خبر شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خلکو بیعت کړي، چې منډې کړې اندا صاحب د عباده ونیول او راوستو، لاسونه یې پورته وهل ټکول ورکړه. وروسته خلکو ورته وایي چې ظالمانو دا خو د مدینې سردار دی، صاحب د عباده دی، تاسو لاره خو په مدینې ده، نو بیا به څه کوئ؟ بیا دستي خوشی کې. نو دا همغه صحابي دی چې خیده په باره کې اوس دا ابو مخلب دا روایت را نقل کړي چې د سره باقاعده هېڅ هغه ونه کړي، بیعت ونه کړي. درحالې دا دروغ ده، بلکې همدغه دا روایت هم شته چې په همدغه ورځ باندې راغی او بیعت یې وکړي، خبره خلاص. بس په دې ورځ هم دا کار وشو، بیعت وشو او امیرالمؤمنین په حیث باندې ابوبکر صدیق خلیفه انتخاب شو. چې کله انتخاب شو بیرته لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم تجهیز و تکفین شو. دا خو د دوشنبې ورځ، سه شنبې په ورځ باندې ابوبکر صدیق چې خلق خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته راتله، نو په مسجد نبوي کې هلته د عامو ټولو خلکو سره بیعت وکړي چې زه خلکو پرون په سقیفه بني ساعده کې د امیرالمؤمنین او د خلیفه په حیث باندې انتخاب کړی، که ستاسو خوښه وي نو ما سره بیعت وکړئ، که نه هېڅ هغه نشته. نو بس هغې خلکو تقریبا په مجموع کې ټولو خلکو بیعت وکړي. صرف څو کسان پاتې شول. یو حضرت علی کرمل و چې هلته په تجهیز و تکفین کې بوخت و، او حضرت طلحه او حضرت زبیر چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې حوارین او اشرار مبشره وو، دوی بیعت ونه کړ. او د هغې وجه صرف دا وه چې تاسو خو چې خلیفه انتخابولو، امیرالمؤمنین هم انتخابولو، کم از کم موږ سره خو مشوره کړې وه. نو وروسته بیا چې کله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تجهیز او تکفین ارڅه ختم شو، نو بیا حضرت علی صاحب او دوی راغله اعتراض یې وکړ چې تاسو ولې داسې کار وکړ؟ مونږ خو یو خو دا دی مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوان یو، بیا نږدې خلک یو، نو تاسو به مونږ خبر کړي وه، مونږ به هم دې مشوره کې حاضر وي، مونږ به هم بیعت عمل ته کړی وه، مونږ د دې نه انکار نه کوو چې تاسو حق نه لرئ د خلافت، بلکې دې باندې مونږ قانع یو بیخي، خو کم از کم تاسو به مونږ سره هغه کړی وی، مشوره کړې وی، مشورې نه وروسته. نو ابوبکر صدیق ورته وایي چې ګوره علي، او هغې درې واړو ته ورته وایي چې ګورئ دا خبره دغسې شوله، عمر او عبیده بن جراح او مغیره بن شعبه دلته حاضر دي، چې خبره داسې شوه هلته جنجال ته خبره لاړه، او هغوی ویلې چې که مهاجر د مونږ امیر مني چې مونږ څوک انتخاب سیده کنې هغوی دې ځان ته ودروي، مونږ به ځان ته ودروي، نو دا خو تباه کوونکی و د اسلامي امت دپاره. دا اوس پیلي حالت کې د امت تباه دی، وجه همدغه ده چې د یو په ځای باندې 50 پاچیانې پکې د ور سړی خپل ډنګۍ سره، نو بس هر سړی من دی، بل څوک نه مري. نو دا مسله پېښه شوه. نو مونږ لاړو هلته د دغه جنجال د حل په خاطر باندې، مونږ هلته چې لاړو هلته د خلکو په اتفاق سره ما سره بیعت وکړي. نو په دې قسمه خو څه مسله وه؟ زه نه د دې په خاطر ول زه خلیفه شم، نه ما دا تصور کولو، دا خبره هم نه وه. مونږ صرف د دې جنجال په خاطر لاړو هلته آنن فانن داسې یو حالت راپېښ شو چې خلکو مونږ سره بیعت وکړي، بس خبره خلاص شوه. دستي حضرت علی او حضرت طلحه او حضرت زبیر نو بیعت وکړي. دا صحیح روایت هم دا د بخاري کې چې کوم راغلی دا حدیث. اوس خبره دا ده چې د ابوبکر صدیق د خلافت په باره کې دوه خبرې باید یاد کړو مونږ. یو دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې داسې اشارې وې موجودې وې په صحیح احادیثو ثابتې چې ابوبکر صدیق باید د مسلمانانو خلیفه شي. دا ثابتې خبرې دي. مخکې مونږ دا یادې کړي لږ لږه. اوله خبره ده امام بخاري رحمه الله علیه دا حدیث را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د مسجد نبوي په منبر باندې، د مسجد نبوي په منبر باندې دا خبره وکړه. امام بخاري رحمه الله دا حدیث را نقل کړی. ګوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي په منبر باندې دا خبره وکړه چې ما د ټولو خلکو چې د اسلام او د ما سره چې چا کومکونه کړي هغې کې مې د ټولو خلکو عوض ورکړی دی، خو صرف ابوبکر پاتې دی چې هغه ته مې عوض نه دی ورکړی. او کما د الله نه غیر بل څوک رازدار دوست نیولې خلیل لکه په عربي کې ورته وایي، نو ما ابوبکر صدیق د خلیفه د خلیل په حیث نیولې، خو د الله نه غیر ما ته د بل چا د خلیل نیولو اجازت نشته. نو دا زما ورور دی په دین کې. بیا څه وایي؟ ټولې لارې چې مسجد نبوي ته کوم کړکۍ راخلاص شوي ټولې بندې شوي دي باید الا خوخه ابي بکر، یوازې د ابوبکر صدیق دا کړکۍ چې دا خلاصوي. دا ګور اشاره وه، یو اشاره دا شو. بل دا دی چې د ټولو احسان یې پوره کړی دی، احسان نه دی او دا زما ورور دی او هغه دی. نو دا اشاره وه. دا یو خبره شو، دا یاد ساتئ. دا امام بخاري رحمة الله را نقل کړی. دویمه خبره امام بخاري رحمة الله د حضرت عایشې بیبي را نقل کړی. امام بخاري رحمة الله علیه هغه وایي چې عایشه بیبي وایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې ما اراده وکړه، عایشې ته وایي عایشې ما اراده وکړه چې ستا ورور او پلار ته یو مکتوب ولیکم چې بیا هیله کوونکي د دې دعوه ونه کړي چې
دا کار دی. خو بیا مې ویل چې نه الله پاک او رسول وسلم او مؤمنان د دې نه انکار کوي چې بل څوک د ابوبکر په ځای باندې دې خبرې هیله هغه وکړي. دا امام بخاري نقل. درېیم امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث را نقل کړی دی. وایي چې بیا عایشې ته ورته وایي چې عایشې ته د خپل پلار او ورور ما ته وغواړه چې زه یو مکتوب ورته ولیکم چې بیا آینده کې خلک د دې سره د امر او د کار په باره کې د سره لانجه او جنجال نه کوي. وروسته وایي نه ما عایشې مې راغواړه ځکه چې الله او رسول او مؤمنان د دې نه انکار کوي چې د ابوبکر صدیق په موجودیت کې د لا بل څوک د دې دعوه وکړي. دا درې اسناد شو. د دې نه علاوه موږ مخکې د خبرې وړاندې کړې وې. امام بخاري رحمت الله علیه روایت را نقل کړی دی. وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د پنجشنبې په ماښام نه بعد وضعیت خراب شو، د ماخستن د مانځه په وخت چې شو، نو بلال بن راغی ورته چې یا رسول الله خلک منتظر د مانځه ته. نو ویل چې هغه دستي غسل وکړي او مانځه ته تلو چې بس بېهوشي پرې راغله. بس هغه شو. کله سړی مریضۍ کې هغه شي نشي ودرېدلی نه کېنستی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شو بیا انتظار وایستو. هماغه چې حالات یې بېرته راښه شو چې خلکو مونځ کړی که نه دی کړی نه دی کړی. دې روایت خپله بي عایشه هم کوي. بیا نو ویل چې خلکو نه دی کړی تا ته منتظر. نو بیا یې غسل وکړي بیا روانېدو چې بیا حالت خراب شو. بیا درېیم ځل دا کار وشو. په درېیم ځل یې وایي چې مرو ابوبکر ته امر وکړي چې خلکو ته لمونځ ورکړي. نو عایشه بیبي دلته ناسته ورته وایي چې یا رسول الله ابوبکر خو ډېر نرم سړی دی، که چېرته د تا په ځای باندې ودرېږي نو بیا ژاړي بس مونځ به ترې نه پاتې. رسول الله صلی په دې خبره باندې څه ونه ویلې، خالي ویلې چې مرو ابوبکر ته امر وکړي چې خلکو ته مونځ ورکړي. نو بیا شی دوباره او حضرت حفصه حضرت عمر فاروق لور چې کومې وه هغې ویلې چې یا رسول الله خو ډېر نرم سړی دی، که ستا په مسله ودرېږي بس خبره. نو رسول الله صلی دا ځل غوسه ورغله چې تاسو همغه د یوسف علیه السلام هغه د ښځو په شانې چې په زړه کې مې یو خبرې په خوله بله خبرې بس مرو ابوبکر امر وکړي چې خلکو ته لمونځ ورکړي. دا ګور امام بخاري رحمت الله د حدیث را نقل کړی دی. دې نه اوس څه معلومیږي چې دې نه د په موجودیت کې دا کار. بل حدیث پنځم حدیث چې کوم امام ابو داود امام احمد حنبل رحمه الله دواړه قطو امامان دي. دوی امامانو په خپلو کتابونو کې مسند احمد او سنن ابو داود کې د حدیث را نقل کړی دی چې یو ځل ابوبکر صدیق چېرې بیرون تللی او څه کار د مرضۍ په جریان کې چې رسول الله صلی ناروغ او مریض دی. نو د مانځه وخت شو. بلال رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی چې د مانځه وخت دی یا رسول الله. ورته وایي څوک مخکې کوي. نو بس یې ووته چې ګوري چې ابوبکر صدیق نشته. چې ابوبکر صدیق نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم زه نشتم تللی بل چاته امر وکړي. نو چې وایي کتل بلال نه ابوبکر نه. دا روایت عبدالله بن ربیعه رضی الله عنه راخست امام ابو داود یو ته نقل کړی دی. وایي چې ګوري چې ابوبکر نشته. نو حضرت عمر ته ورته د ابوبکر صدیق نو وروسته سړی خو حضرت عمر و. نو هغه ته ویل چې عمر ته مخکې شو ابوبکر نشته. بس بیا مخکې شو. مخکې دا خبره کړې وه. کله چې حضرت عمر مخکې شو الله اکبر د هغه اواز ډېر غټ و. نلته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واورېدو وایي چې ابوبکر چیرې دی وایي درې ځلې دا خبره تکرار کړه ابوبکر چیرې دی چې بل سړی لمونځ ورکوي. دا یو روایت دی. امام ابو داود بل روایت را نقل کړی دی. هغه وایي چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر اواز واورېدو الله اکبر نو پوه شو چې دا خو هغه نه دی ابوبکر نه دی. نو وایي چې لا درې ځلې دا خبره وکړه. الله او رسول د دې نه انکار کوي او مسلمانان چې د ابوبکر په ځای د بل څوک امامت وکړي. دا څه معنا؟ بیا یې ګوره علامه ابن عساکر او خطیب بغدادي دا مشهور محدثین دي. ګوره خطیب بغدادي او علامه ابن عساکر یو کتاب لیکلی 2 جلد دی. د علامه ابن عساکر امام دی د حدیثو. نو دوی دواړو دا روایت را نقل کړی دی. حضرت علي د خولې نه را نقل خپله د حضرت علي کرم الله د خولې نه را نقل کړی دی چې کله چې ابوبکر صدیق خلیفه شو نو علما فکر ځان سره وکړ چورت ځان سره وویلو چې نو زه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم یم او هغه یم ټولو نه ډېر نږدې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د حضرت علي خپله خبره ده. نو ولې زه خلیفه نشم او دی کې په دې مې خبر وکړ فکر مې وکړ. دا علامه ابن عساکر او خطیب بغدادي په تاریخ بغداد کې او په تاریخ دمشق کې د حدیث را نقل شوي دا روایتونه. ما فکر وکړ چې دا څنګه دا ولې داسې وشو. او چورت مې راغی چې دا خو اصلي خبره دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د امامت دپاره ابوبکر صدیق مخکې د هغه په ژوند کې منځونه ورکړه 19 منځونه د ورکړه. نو چې د دین کار رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته
سپارلی دی نو طبیعي خبره ده چې دنیا کار باید هغه ته وسپارل شي. نو زه بیا مطمئن شوم په زړه کې چې دا خو عادي خبره نه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حیات مبارکه کې دا یو تاریخ دمشق د ابن عساکر رحمه الله علیه کتاب کې بل روایت دی حضرت علي صاحب نه نقل شوی دی چې په کومه ورځ باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت مریض شو او امامت مسله منځ زه عمل ته موجود وم او روغ جوړ مریض هم نه وم هېڅ مشکل هم نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبر و چې دا دلته شته خو هلته امر وشو بخاري حدیث چې موږ مخکې بیان کړ چې ابوبکر د خلکو ته امامت ورکړي. نو که چېرته زه غوښتلی چې زه مخې ته شم نو خو هلته خو زه موجود یم زه باید مخکې کړی وی. دې نه معلوم چې رسول الله وسلم لازم وګڼل مخکې کړی او رسول الله وسلم چې دا کار کړی دی دا خو به الله په اجازه او په اذن باندې دا کار کړی. نو حضرت علي نه دا قول را نقل شوی دی. ځینې نورو کتابونو د حدیث او د تاریخ کتابونو د جرح و تعدیل کوم کتابونه چې دي هغوی دا روایت را نقل کړی دی حضرت علي کرم الله وجهونه او د نورو امنه چې رسول الله وسلم فرمایل چې ما 3 ځلې الله پاک ته درخواست وکړ 3 ځلې مې الله پاک ته درخواست وکړ چې د علي درجه د ټولو نه پورته کړي. رسول الله عز وجل انکار وکړ د ابوبکر په موجودیت کې نه یعنی د ابوبکر چې د دنه نشه مخکې د اته نه مخکې دی. دا روایت محدثینو راقسته دی. نو دا ټول چې تاسو فکر وکړئ دا ټول روایتونه په دې دلالت کوي چې ابوبکر صدیق دا څه شیان چې موږ وویلې دا ټول د دې هغه دلیل و د دې اشاره وه چې د مسلمانانو خلیفه دې څوک تعین شي ابوبکر صدیق ته تعین شي دته خط لیکل او بیا امامت دته ورکول او بیا د بل چا امامت باندې سخت هغه ښودل. امام ابو داود چې کوم حدیث را نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې لا وی دا د غصې په حالت کې ویل. امام ابو داود ته حدیث په سنن ابو داود کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړي چې لا د غصې په حالت کې دا خبر وکړه چې د ابوبکر صدیق په موجودیت کې بل څوک څنګه امامت کوي. یعنی دا د غصې په دا معنا ده چې ابوبکر صدیق باندې دغه دلایل موجود و چې د خلیفه شو. بله خبره دا ده چې د مونږ هغه علما مشهور علما چې کوم یو په اصطلاح سره د اجماع لکه امام ابن تیمیه امام بقلانی رحمت الله علیه دوی خلکو اجماع را نقل کړي د امت چې ټول اهل سنت والجماعت ټول په دې اجماع ده په دې اتفاق دی چې ابوبکر صدیق په د امت په اجماع د صحابه په اجماع باندې خلیفه تعین شوی دی. دا چې دا خلکو د ځان روایتونه را نقل کړي خصوصا ابو مخنف په نامه باندې راوي دی چې دینه امام تبری رحمت الله علیه روایتونه نقل کړي هغه کټر شیعه سخت شیعه دی او بلکې قصه گو سړی دی. د محدثینو د ټولو محدثینو په یو خبره اتفاق دی چې کوم خلک قصه ګوي د هغوی روایت ته به تاسو کلم اعتبار نه کوئ ښه بیا چان کوئ چې کله چان شو د ابو مخنف ټول روایتونه چې کوم دي صحیح روایتونه او د موثق روایتونو برخلاف دي او بیا د صحابه مبارک د اهل تشیع نظر هیڅ وخت قابل د منلو نه ده ځکه هغه بغیر د حضرت علي او د 2-3 صحابهونه حضرت مقداد بن اسود حضرت سلمان فارسي حضرت ابوذر غفاري او حضرت علي بولي دا مسلمانان ټول مرتد شوي. نو چې سړی د عقیده ولري د خلکو خبره څنګه د صحابه په اړه کې ومنل شي. نو اجماع د امت د اهل سنت والجماعت را نقل شوی او التم دلایلم خو پوره مستند احادیث پرانا کې دا ویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه دا اشاره موجوده و چې ابوبکر صدیق د شي آینده خلیفہ شو دلایل هم د شي را جوړېده. نو چې کله ابوبکر صدیق د سه شنبه په ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تدفین نه وشوه نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به چې کله بیعت عام مشو ټول خلک سره بیعت وکړي نو به په منبر باندې کېناستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر په د پورته پای باندې کېناستو 3 پای لري منبر. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په داجیګه پایا کېناستو. ابوبکر صدیق چې کله خلیفہ شو په دې 2مه پایا کېناستو یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کېناستو د ځای نه لږ راټیټ کېناستو د ادب د ملحوظ په لحاظ باندې هغه خلک څومره ادب لرل درجه الله پاک په ادب باندې سړي ته ورکوي. نو ابوبکر صدیق دا بل لاندې پایا کې کېناستو نو به خطبه فرمایله. خطبه کې دا څو مسائل مهم وو. اے خلکو یا ایها الناس اے خلک زه په تاسو باندې امیر مقرر شوم امیر مشر مقرر شوم خو زه په تاسو کې بهتر نه یم. دا د ابوبکر صدیق خپل خبره ده. اے خلکو زه په تاسو باندې امیر مقرر شوم خو ګوره زه په تاسو کې بهتر نه یم. که چېرته زه په سمه لار روان وم نو د ما سره ټول کومک کوئ دا په تاسو واجب ده
او که چېرته مې غلطه لار ونیوله غلطه باندې لاړم نو ما به سموئ سمې لارې ته مې برابروئ داسې نه چې همداسې کوږ مې پرېږدئ. ګوره دا څومره مهمه خبره ده چې که پاچا او رئیس جمهور او بل سړی کوږ شي نو دا خلک باید سم کړي. داسې نه چې بس دیکتاتور پې کښېني چې څه مې خوښ زه رئیس جمهور یم زه د دنیا مفکر یم نو بس څه چې فیصلې کوم زه به کوم دا شی نشته. حضرت ابوبکر صدیق د ټولو دنیا مفکر و ټول دنیا د ټول امت. هغه وایي چې که چېرته په سمه لار روانم نو ما سره کومک وکړئ ما تعاون وکړئ او که چېرته په غلطه شم نو سم مې کوي. بیا څه وایي؟ بیا وایي چې الصدق امانة دا صداقت او رښتیا چې د امانت دی والکذب خیانة او دا دروغ چې دا خیانت دی. نو چې کوم خلک په تاسو کې ضعیف دي از ما په نسبت باندې تر ټولو قوي دي او د هغوی حق به انشاءالله د خلکو نه اخلم. چې څوک تاسو کې ضعیف بولئ تاسو دا سړی ضعیف دی د ما په نسبت د ټولو نه قوي همغه او د خلکو نه به د دې ضعیف سړي حق اخلم. او څوک چې تاسو قوي بولئ چې دا ډېر قوي دی انشاءالله د خلکو حق به د هغې قوي نه اخلم هغه به د ما په نسبت ټولو ضعیف همغه او زه به حق ته نه اخلم او خپل خلکو ته بیا سپارم. بیا څه وایي؟ ویلي چې کوم ملت چې جهاد فی سبیل الله خوشي کړي او پرېږدي الله پاک په ذلت او سپکاوي او رسوایي باندې مخامخ کړي. خبره خو معلومه شو کنه چې دا ملتونه چې نن سپک دي او ذلیل دي وجه ده چې جهاد فی سبیل الله خوشي کړی دی. بیا څه وایي؟ بله ډېره خطرناکه خبره دا ده کوي وایي چې په کوم قوم کې په کوم ملت او هغه کې فحاشي او ریاني زیاته شي الله پاکي په مختلفو بلاو باندې مختلفو مصیبتونو باندې اخته کوي. لږ خپل محیط ته فکر وکړئ د اسلامي نړۍ کې چې کوم یو دغه مصیبتونه د فحاشۍ او ریانۍ او د هغه راځه دي په څونه مصیبتونه اخته دي. هر ورځ پکې مصیبت دي هر ورځ پکې وبا راګډېږي. دا دغه د حضرت ابوبکر صدیق په خبره وه چې کوم قوم کې چې فحاشي زیاده شي الله پاکي په هغه باندې کړی. بیا څه وایي؟ اخره خبره دا وکړه چې که چېرته زه د الله او د رسول اطاعت کوم نو زما اطاعت په تاسو واجب دی تاسو به زما اطاعت کوئ. خو که چېرته ما الله او رسول اطاعت پرېښو فلا طاعة لکم نو تاسو دپاره بیا اطاعت د ما نشته. نو څوک چې د الله او د رسول هر رئیس جمهور وزیر صدر اعظم هر څوک چې هر چارواکی چې د الله او رسول اطاعت نه کوي او په غلط لار ځي په مسلمانانو د هغه اطاعت هیڅ شی نه ده بلکې مخالفت لازم ده. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د الله پاک په معصیت کې د هیڅ مخلوق اطاعت نشته ولو که هر څوک. نو دا د ابوبکر صدیق خبره. بیا چې دا خبرې وکړې دا ټولې نو بیا وایي چې قوموا الی صلاتکم اوس هم د لمانځه وخت دی لمانځه ته شي. دا د ابوبکر صدیق خبره وه. بیا یو ځل دا خطبه تکرار ډېره مهمه خطبه ده. د ابوبکر صدیق په لومړۍ خطبه کې وفرمایل چې ای خلکو زه په تاسو مشر تعین شوی یم خو زه ستاسو نه بهتر نه یم. که په سمه لار روان وم نو ما سره به کومک کوئ که په غلطه لار روان شم بیا به مې سموئ. ستاسو دا صدق او رښتیا چې د امانت دی او دا دروغ چې دي دا خیانت دی. ستاسو کې چې کوم خلک ضعیف بولي ضعیف زما په نسبت باندې تر ټولو قوي دی او د حق به د خلکو نه ورته اخلم زور ځواکو نه به اشیا ورته اخلم او چې کوم زور ځواک دی او قوي ځان بولي هغه د ما په نسبت تر ټولو ضعیف دی زه به د خلکو حق د هغه نه خامخا اخلم انشاءالله. بیا څه وایي؟ چې کوم قوم او کوم ملت جهاد فی سبیل الله خوشي کوي او پرېږدي نو الله پاک ذلیل او رسوایی مخامخ کوي. او کوم قوم او ملت کې چې فحاشي او ریاني زیاته شي الله پاک په مصیبتونو باندې او بلاګانو باندې اخته کوي. تر څو چې زه د الله او د رسول اطاعت کوم په تاسو باندې ما اطاعت لازم دی او چې ما د الله او د رسول اطاعت خوښه کوي نو بیا په تاسو باندې ما اطاعت نشته. بیا وایي چې لمانځه ته پورته شئ. دې کې ګوره ډېرې مهمې خبرې وې په دې خطبه کې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا وکړې. زموږ مشران چارواکي هم دا خطبه وایي کله چې انتخاب شي نو بیا یو څه ټکي دې خطبې وایي خو عمل قطعا پرې نه کوي. مصیبت همدغه دی. نو دې نه بعد بیا خبره خلاصه شوه مسلمانو شو بیا د رسول الله وسلم تجهیز او تکفین دا شیان وشوه. نو من حیث خلیفه ابوبکر صدیق اول خلیفه د رسول الله وسلم هم دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد دوه درې مسایل پیدا شو سخت خطرناک ترین مسایل رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته مخې ته راغله. یو خبره دا وه چې مخکې مونږ ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل عمر په اخرو شپو کې بلکل اخره د مریضۍ نه لږ مخکې البته چې دی مریض ناروغه شوی نو یو دوه درې ورځې مخکې یا دوه ورځې مخکې ځینې کتاب نه یوه ورځ مخکې لیکل رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسامه بن زید 19 کلن ځوان
د په مشرۍ باندې یو غټ لښکر برابر کړی چې غالبا تاریخونو لیکلي چې ډېر کسان پکې وو او مهم صحابه کرام پکې وو، ابوبکر صدیق پکې وو، حضرت عمر پکې وو، مشران صحابه کرام غټ صحابه کرام پکې وو او د هلک 19 کلن هلک یې ورته مندان مقرر کړي. نو دا لښکر یې ولېږلو او بس روان شو تقریبا 3-4 میله د مدینې منورې نه وړاندې لاړو، هلته واړول. خو په دې وخت کې طبیعي خبره دا ده چې کیدای شي یوه ورځ مخکې روان شوي، سبا دا خبره وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم مریض شو، نو لښکر والا هلته پاتې شو چې ودرېد رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات مبارک معلوم شي، که چېرته وفات شو بیا به ګورو او که وفات نه شو بیا به ځو. بس په دې خاطر پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مریضۍ نتیجه پایله راوځي. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او لښکر خو تیار شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې ورته بیرغ جوړ کړی و، توپندار یې ورته تعین کړی و، خبره خلاصه. نو ابوبکر صدیق چې کله خلیفه شو، د خلافت نه بعد اولینه خبر همدا راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لیږلي لښکر سره تیار شوي اماده شوي لښکر سره څه وشي. دې کې 2 نظریات مخې ته راغله. د حضرت علي او ابوبکر صدیق نظر دا و، حضرت علي او ابوبکر صدیق نظر دا و چې خامخا د لښکر ولېږل شي. دلته یو جزئی خبره کومه، هغه خبره دا ده چې اهل تشیع وایي چې حضرت علي د ابوبکر صدیق سره کلم بیعت نه دی کړی، 6 میاشتې و خدای م غر که لږ عقل نه کار واخلئ. نن بیعت شو، سبا نه بل سبا دا خبره هغه شوه راغله او حضرت علي صاحب په دې مجلس کې ناست و، هغه ویلې چې دا لښکر دې لاړ شي. نو دلته د علي موجودیت څنګه چې خلافت یې نه دی منلی، بیعت یې نه دی کړی او وایي چې په کور کې پټ شولو، نو دلته څنګه راغی؟ د حضرت علي او د حضرت ابوبکر صدیق نظر دا و چې دا لښکر دې په هر صورت لاړ شي. د حضرت عمر او د ډېرو صحابو نظر دا و چې نه په داسې خطرناک حالت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی، په دې وخت کې د دې لښکر تلک د مدینې دپاره ډېر خطر دی، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دا چې لکه د تندر په شان باندې ټول جزیرة العرب کې دا شیخ پور شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات. بس دلته خو عکس العمل د خلکو هغه نوي خلک مسلمان شوي وو، عکس العمل ډېر خطرناک و. نو د ټولو صحابو نظر دا و، د دواړو نه غیر او څه محدود ګروپ په دې ولاړو، نو ټول مخالف چې اسامه بن زید دی په هیڅ صورت نه وځي. که دی لاړو خو مدینه باندې دا خلک حمله راوړي، بس هر څه به خلاص شي، خلافت به هم ختم وي او هر څه به ختم وي. ابوبکر صدیق ورته وایي چې قسم په خدای، همداسې ویل قسم په خدای چې که زه په دې پوه شم او خلک ما ته خبره مراکي چې که اسامه بن زید لاړ شي نو په مدینې باندې به حمله کیږي او زناور به حمله کوي او تا به داسې لیشه کوي، قسم په خدای زه دې ته حاضر یم چې دا ومنم چې ما څوک ټوټه کي. خو د اسامه بن زید هغه لښکر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب کړی د هغې دپاره بیرغ ودرولی، هغه بیرغ به کلم ما په شون باندې راټیټ نه شي، کلم زه دا نه شم برداشت کولی چې کوم بیرغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرولی او چا ته یې ورکړی او زه دې وایم چې دا دې نه ځي، دا نه شي کېدی، ما په ژوند کې دا خبره نه شي کېدی. که ما زناورم ټوټې کې زه دا منم، خو دا نه منم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب شوی او ټاکلی شوی بیرغ اوچت شوی بیرغ د بیرته ونغاړه چې راټول دي شي. بس په دې خبره ودرېدو. وروسته بیا ټول صحابه کرام قانع شو، سید ستا خبره سید بس پوه شو، ویل تاسو نه پوهېږئ په دې خبره باندې. نو بس فیصله وشوه چې اسامه بن زید دی د خلکو سره لاړ شي. دلته حضرت عمر خو د اسامه بن زید په لښکر کې و، ابوبکر خو خلیفه انتخاب شو، دی خو پاتې شو. نو لاړه هغه ځای ته کوم ځای کې چې دوی اړولي وو، کیمپ یې جوړ کړی و او حضرت عمر هم لاړل، ټول لاړه، ابوبکر صدیق خو خلیفه انتخاب شو، دی پاتې شو. په دې وخت اسامه بن زید حضرت عمر فاروق ته ورته ویلې چې ته داسې وکړه ما د نماینده په حیث امیرالمؤمنین ته ورشه، ورته ووایه چې که دلته ما سره غټ صحابه کرام دي، دا نور ډیر خلک دي کنه، کافي ځوانان شته، ارڅ شته، نو ډیر لښکر دی، دا څو مشران چې دي ما سره دا دي وغواړي هلته دلته مسایل راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی، کیدای شي مشکلات راشي، دا دي وغواړي، دا دي ورسره پاتې شي. ته د ما طرف نه دا خبره ابوبکر صدیق ته وکړه چې دلته مشران صحابه کرام چې کوم دي دا دي پاتې شي د مشاورینو او د کارکوونکو په حیث باندې، دا نور به موږ ځوانان وي، جنګ خلک مونږ یو، دوی ته ضرورت څه دی. حضرت عمر را روان شو. نو چې کله را روان شو انصارو ویلې دا خبره ورته وکړله او ځینو خلکو چې یو خبره شته چې اسامه خو ډېر هلک سړی دی، نو که د ده پسې یو مشر صحابي انتخاب شي دا طبیعي خبره ده چې اوس دا ما ته چې وایي ما ذهني نه مني، 19 کلن ځوان دی، په ما باندې امیر یو زه سپین ږیری او دا یم دا، او بیا تقریبا په درجو په هغه کې هم فرق کېږي نه. نو په دې خاطر باندې دوی ورته ویل چې که تا امیرالمؤمنین ته ورته وایه ابوبکر صدیق ته
چې که دا په ځای باندې یو بل مشر سړی تجربه کار سړی که نه تجربه خو دې ټولو صحابه د رسول الله په زندګي کړی کړه تکړه خلک به خالد بن ولید سعد بن ابي وقاص او عبیده بن جراح د غټ خلک به جنگي خلک به نو دا او اسامه خو هلک دی بیا ولس کلن هلک دی بیا بله دا ده چې د غلام زوی د غلام زاده دی نو دا خبرې چې وکړه حضرت عمر لاړه ابوبکر صدیق ته ورغی اول یې د اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه هغه ورته وړاندې کړ پیشنهاد چې هغه پیشنهاد دا دی چې که دا مشران صحابه کرام دلته پاتې شي تا ته به مشورې درکوي کارونه دلته حالات خراب دي نو دا به در سره پاتې یا خبرې ورته وکړه نو ابوبکر صدیق ویل چې ګورو بیا دا بله خبره دی خلک ورته وکړه چې انصار او خلک وایي چې اسامه خو هلک دی او د ده په ځای کې یو مشر سړی انتخاب شي نو دا به ډېر ښه نو ورزیق عمر ته ورچې عمره ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې د پلار زید انتخاب شو د لښکر د موته د لښکر مشر به خلکو پکې کړتې کولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ونه منله او بل ویل چې انتا وي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبرې دا چا انتخاب کړی ته به دې پوهېږه عمره دا چا انتخاب کړی او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب کړی زه څوک یم ابوبکر څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب شوی سړی دی لرې کې بس را روان شو ورته چې راځه بس پیادل را روان شو راغله مغزیه ته چې کوم ځای ته راغله نو چې راغله سهار ټول ولیده چې بس ابوبکر صدیق خپله راغی نو وویلې چې ټول به ځئ بس هېڅ څوک هم پاتې کېدی نه شي ټول بس خبرې رد کړه دی اسامه چې نه هېڅ څوک هم پاتې کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک انتخاب کړی هغه بیا بیرغ اسامه ته سور شه او بیرغ یې په لاس کې ورکړه بیرغ واخله وځه او ابوبکر صدیق ورسره پیاده روان شو اسامه بن زید ولس کلن هلک په هغه باندې سور دی په اس باندې سور دی او ابوبکر صدیق یې جلب نیولی دی دا خلکو چې ولید چې دا خبره خو مونږ کړې وه چې دا لرې که نو ابوبکر صدیق امیرالمؤمنین خپله راغی د هغه جلاب یې نیولی او دی ورسره روان په لاره کې خبرې ورسره کولې چې داسې به کوې نو اسامه بن زید ورته وایي چې امیرالمؤمنین عجیبه خبره ده تاسو ما نه سپین ږیري یا بیا امیرالمؤمنین د مسلمانانو مشر او هغه او تاسو پیاده روان یې زه په سپور روان یم داسې وکړئ یا تاسو سپاره شئ یا به زه هم پیاده شم چې نه ته به سپورې زه به هم پیاده ولې د الله په لار کې چې څوک پیادل مزل کوي د هغې ثواب باندې ته پوهېږي اسامه دا څونه خبره بیا نو خبرې ورته وکړې چې ګوره څه به کوي د الله په نامه روان شئ ښځې به نه وژنئ ماشومان به نه وژنئ بوډاګان به نه وژنئ څوک چې په عبادت خانو کې ځای په ځای دي هغه به نه وژنئ ونې به نه پرې کوئ کوم ځای کې چې مچۍ د شاتو مچۍ کوم ځای کې هغه به نه تروي چې لاړ شي حیوان او څاروی بلا ضرورت به نه ذبح کوئ د خوراک خاطر باندې دا کار به نه کوئ او بس د کفارو سره د الله په نامه باندې حرکت وکړئ لس نصیحتونه خاص نصیحتونه ورته وکړه بیا روان شو نو خلک پوه شو چې امیرالمؤمنین فیصله څه ده نو دا د ابوبکر صدیق په مقابل کې اولین مشکله خبره چې راغله د صحابه په مقابل کې او د سره دا وه دویمه خبره دا شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات خو مونږ ویلې چې لکه د تندر په شان باندې په ټول جزیرة العرب کې خلک خبر شو چې وفات شو بس بغیر د مدینې مکې او طائف د خلکو نه نو ټول خلک واوښته یو دم واوښته چا وجدان کوو چا وجدان کوو چا وجدان کوو درې ډلې پکې پیدا شو یو ډله هغه و چې ویلې چې هر څه منو زکات نه منو زکات نشو دا باج دی دا موږ دپاره ډېر شرم خبره ده چې موږ بل چا د باج ورکو موږ بل چا د پیسې ورکو دا خبره نه منو مونځ کوو روژه نیسو هر څه کوو زکات نه منو دا یو دې ته مانعین زکات ویل کېږي یو دویم خلک داسې وو چې هغوی نوې صرف کلمه ویلې وه په هېڅ نه پوهېدل هغوی بالکل اسلام پرېښود چې بس پیغمبر مړ شو نور دین چې ته وایي بس دوی مرتد شو چا مرتد شو سم او درېیمه خبره دا وه چې ځینې خلک چې مشران سرداران وو هغوی چې خبر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت قدر ورته معلوم و چې دا په دې خپل امت کې په خپلو خلکو کې څومره قدر لري چې د اوداسه اوبه څوک ځمکې ته نه پرېږدي لاړې چې تو کوي خلک په هوا کې اخلي او په ځان باندې مخې دومره قدر عزت کوي نو دا خو دا سړی که د نبوت دعوا وکړي نو دی به هم دغسې شي داسې فکر کولو چې دا صرف د نبوت خبره کول چې زه نبي او پیغمبر یم داسې عزت به ورته هغه کوي عزت د الله پاک او په دین کې او په دې کې خو نه خو دې خلکو داسې فکر وکړي چې بس که مونږ د نبوت دعوا وکړو همداسې قدر و عزت باچهي به یو داسې ملکي به یو خاني به یو دا به ټول شیان رس کوي هغوی سره خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان باندې هغه نه و نو بس درې ګروپه شو درې ډلې خلک یو ډله د مدعیان دروغجن د نبوت چې په دروغ یې د نبوت دعوا وکړه دا یو ډله شوه دا قوي خلک وو غټ خلک وو دویم طبقه هغه و چې نوي مسلمان شوي د اسلام په مزایاو د اسلام په خوبیان هېڅ نه و خبر د تعلیم هغه لیدله او تربیه سو چا مرتد شو بیخي مرتد شو سم په اسلام پرېښو درېیمه خبره دا و چې مرتد شوي نه و خو ویل چې ټول شیان منو به زکات نه ورکوو نو درې طبقې شوې
د زکات نه ورکوونکي سوچه مرتد او د نبوت مدعیان شو. دا د ابوبکر صدیق په مقابل کې غټه مسله را پیدا شوه. نو اولینه مسله چې کوم یو اولینه مسله دستي نقده مسله د زکات د نه ورکوونکو مسله شوله. نقده مسله دا وه او کوم چې مرتد شوي ده دلته د مرتدانو د نبوت مدعیانو او د زکات مانعینو سره یو ځای هغه وکړه چې ټول به یو خبره کوو، یو ځای به سره ودرېږو، بس په خلافت باندې خلیفه باندې موږ او تاسو فشار اچوو چې هغه ومني. یو د بل تر شا ولاړ و، ښکاره نه و ولاړ، ښکاره زکات مانعین مخې ته راغله، دا نور یې تر شا ولاړو، شان یې په سره سپورټ کولی، موږ او تاسو خلک وایي چې سپورټ کولی، حمایت یې کولو. نو مانعین زکات یو وفد راغی مدینې منورې ته. دلته په مدینه منوره کې حضرت علی کرم الله موجود و، حضرت زبیر موجود، حضرت طلحه موجود، عبدالله بن مسعود رضی الله موجود. دوی دلته و مدینه کې. دا ابوبکر صدیق سره تیار نږدې و په دې مهال کې. نور دا ګروپ راغی. او یو خبره مې یاده وته چې کله اسامه بن زید رخصتېدو نو په دې لښکر کې حضرت عمر ورسره شامل و د عسکر په حیث باندې. نو ابوبکر صدیق چې کله هغوی رخصتېدو نو اسامه ته ورته وویل چې اسامه ستا خوښ کوي د عمر ما ته پرېږده، دلته ځینې کارونه دي هغې دپاره. هغه ورته بالکل پاتې شي. نو بیا راوګرځېدو. نو دی هم و حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علي، حضرت زبیر، حضرت حضرت عبدالله بن مسعود دلته په مدینه. نو هغه کسانو چې زکات نه ورکول غوښتل د اطراف نه یو وفد راغی حضرت علي ته، وایي حضرت ابوبکر صدیق ته دوه خبرې ورسره وي د وفد سره. یو خبر ورسره دا و چې موږ به ابوبکر ته ورته وایو چې دا زکات نشو ورکولی. نو کوی منله هغه دی، کوی نه منله بیا به ګورو، کوی منله خو ښه خبره، کوی نه منله نو کم از کم موږ به د مدینې ټول حالات معلوم کړو چې مدینه کې څوک شته که نشته، که موږ حمله وکړو هغه وکړو چې شته چې دا خلک راغلل. نو یو خوا بل خوا ته داسې کتل چې خلک خو هېڅوک هم نشته. خو دا 4-5 کسان مشران صحابه کرام موجود، نور کسان کم و نه و او مدینه تقریبا خالی شوه. لښکر خو د اسامه بن زید سره لاړلو. نو چې راغلو وفد راغی و خو بل خوا وکړه. ابوبکر صدیق ته ورته وویل چې ابوبکره لمونځ منو، روژه منو، حج منو، دا منو، دا نور شیان ټول منو، خو دا زکات د موږ د مزاج، د موږ د عربي آزاد مزاج سره مخالف دی چې موږ ژوند همداسې آزاد تېر کړی. موږ څنګه چاته باج ورکو؟ موږ څنګه چاته باج ورکو؟ دا زکات چې دا باج دی، دا باج د بې صورت نه ورکو. نو چې دا خبرې وکړه ابوبکر صدیق ورته وویل چې قسم په خدای دی، قسم په خدای چې کوم شی تاسو رسول الله وسلم ته ورکولو او د هغې نه یو رسۍ کمه شي، قسم په خدای چې تاسو مقابل کې زه جنګ کوم، زه به درسره جنګ کوم. حضرت عمر چې کله دا خبر ورته حضرت عمر ورته چې ابوبکر ته څه وایې؟ دا خو د رسول الله وسلم صحیح حدیث دا دی، د رسول الله وسلم قول دی ګوره چې څوک لا اله الا کلمه وایي او زمونږ قبلې ته مونځ وکړي او زمونږ ذبیحه وخوري، د هغه وینه او د هغه هر شی به مو حرام دي. دا بخاري حدیث دی. ته ابوبکر څنګه داسې خبره کوي چې دوی خو کلمه وایي، ذبیحه د مونږ خوري او د مونږ قبلې ته مونځ کوي، نو خو چې زکات یې ورنه کړي خیر دی که نه، څه خبره ده؟ حضرت عمر دا خبره وکړه. حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي چې عمره تا خو ډېر نشه بریتونه خو به تا ته ول، نشه تیزې خبرې خو تا کول، نن در باندې څه وشوه؟ نن در باندې څه وشوه چې داسې خبره کوي؟ ما په ژوند کې به د اسلام یو حلقه ماتېږي، یو شی به ماتېږي. نن مې چې د زکات اجازه ورکړه، سبا به بیا راځي چې مونځ نه کوو، بله ورځ به چې حج نه کوو، بله ورځ چې پلانکې نه کوو، بس اندا به یې نور به روزانه یو راځي او بس دوی به زکات نه کوي، بل چې مونځ نه کوو، بل چې مونږ حج نه کوو، بل چې مونږ پلانکې نه کوو. نو بس اندا قسم په خدای چې یا به زوم یا به دوی، د ما په زندګۍ کې دا زه کله نشم برداشت کولی چې د ما په زندګۍ کې د اسلام یو رکن، یو غټ رکن دی د خلک خوشي کې او زه د ورته دا نشم برداشت کولی. بس حضرت عمر وایي چې بخاري حدیث دی. وروسته زه بیا پوه شوم چې د ابوبکر صدیق خبره څومره رښتینې خبره وه. د اسلام خو حلقې دی، که دا زنځیر یو حلقه وشکه د زنځیر بیا شکېدلی دی. نو په دې خاطر باندې ما هغې وخت کې هغه وشو، فکر مې ونه رسېدو یې خبرې ته، ځکه ما به هغه حدیث باندې دلیل ونیولو چې څوک کلمه وایي او ذبیحه وایي او قبلې ته مونځ کوي، بس د وینه او هر څه مال چې دی دا حرام دي، وینه تویول حرام دي. نو خو ابوبکر پوهېدو چې که نن دا خبره وشوه، یو رکن لاړو. خپله د امام مسلم حضرت عمر فاروق نو حدیث را نقل کړی چې اسلام داسې دی لکه زنځیر کړی غوندې دی، چې یوه کړی وشکه د زنځیر شکېږي، بیا زنځیر څوک څه کوي چې وشکېږي، بیا کار نه ورکوي. نو دغسې خبره. نو ابوبکر صدیق دلته سخت هغه ونیولو. په دې وخت کې دا وفد یې ډېر سخت ځواب ورکړي چې په هېڅ صورت هېڅ امکان لري، قسم په خدای چې یو پړی نه دی چې تاسو رسول الله وسلم په وخت کې ورکول چې هغه هم ورنه کوي، زه به تاسو پرې نور خو 10,000 15,000 دا نور خو لا څه کوي. خلک روان شو. چې خلک روان شو وړاندې خو خلک ورته
ورته ناس و راغلي وو دی صرف وفت رالېږلی چې تاسو 2 کار وکړئ. ابوبکر سره خبره وکړه چې مني که نه مني، او دا خبره وکړئ چې هلته خلک شته که نه شته، که موږ حمله وکړو څه کار کېږي که نه کېږي، دا خبره ورسره. نو چې کله ورغله هلته هغوی ته ورته ویل چې مدینه خو بیخي خالي ده، فقط یو څو کسان مشران او نور داسې د مدینې خلک عام خلک دي. دوی چې کله ووته لاړه دا وفت، ابوبکر صدیق ته ما پوه شو ځکه خو اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن د فراست نه ویریږي، د الله په نور باندې لیدل کوي. ابوبکر دستي پوه شو چې خبره خو د خلکو د خوا چې کتل خبره وکړه، دستي د مدینې ټول خلکو ته خبر ورکړي چې ټول راشي په مسجد نبوي کې، څومره چې د جنگ خلک دي منډې خلک د راس مسجد نبوي ټول مسجد نبوي ته راغلل. ابوبکر صدیق حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحه او عبدالله بن مسعود ته وویل چې تاسو د دې خلکو نه څه خلک واخلئ در سره، او په څلورو لارو کې څلورو طرفونو د مدینه کې هلته ضیا په ضیا شئ، او کوم ځای نه چې د حملې او د راتګ خطره وي هغې ځای کې کسان ځان سره کېنوئ او دونه وکئ چې کلم تاسو دشمن ولیدو چې راځي دي تاسو د طرف نه، نو هلته تاسو ورسره لانجه شروع کړئ. یو سړی ماته راولېږئ، نور خلک خو دلته په مسجد نبوي کې تیار ټول یې راټول کړي وو، د منډې خلک او د کار خلک، دا به یو دم زه درلېږم، خو صرف ماته خبر راکړئ چې داسې خبره شوې ده. نو بس حضرت علي یو طرف لاړو، زبیر بل طرف، حضرت طلحه تکړه خلک وو که نه، دا هر یو داسې وو چې زمریان وو، هر یو زمری وو. بس عبدالله بن مسعود بل طرف لاړو، ځان سره یې یو څو کسان ځان سره وخت مالته هغه ځای کې کېناسته پټ، چې که دشمن د کوم طرف نه حمله کوي چې موږ ټول ورسره هغې خوا نه بیا مقابله وکړو. یو روایت کې د سعد بن ابي وقاص نوم هم راغلی چې دی هم په دې مشرانو صحابه کرامو کې هغه هم یو طرف لاړلو. په دې وخت کې چې دا وفت د مانعینو زکات وفت خلک لاړه، هلته هغوی ته ورته چې مدینه کې څوک هم نشته، بس کوم ښه بهترین وخت دی راځي پې ورغر وایي. بس یو دم یې رامنډه کړه، چې رامنډه کړه په هغه لاره باندې رامنډه کړه چې په کوم ځای کې حضرت علي صاحب شعر خدا وکنه. بس چې هغه کله ولیده چې خلک راځي، بس یو دم مخې ته ورته ودرېدلو چې بچک مې دی چې څوک وړاندې رانه لاړ شي. دا خوش خبره خو نه ده چې تاسو مدینې حمله کوئ. او یو سړي ته ورته چې په منډه ابوبکر صدیق ته خبر ورکړه، هغه په منډه راغی مدینې منورې ته. حضرت ورته چې خلک په دې لاره راغله، بس یو دم ابوبکر صدیق چې څومره کسان دلته ورسره خپله په هغه باندې سور شو، بس دا کسان یې ټول ځان سره ملګري کړي. او ضمناً چې دا شاوخوا کوم کسان عبدالله بن مسعود او دا خلک چې هغوی ته خبر ورکړي چې دښمن د دغې لارې نه حمله کړې، راځئ، هغوی هم پسې راورسېده. او بس لارې ورته ونیولو چې حضرت علي خو جنګ ورسره شروع کړه، مخ یې ونیوله، را پرې نه خو. خو چې کله ابوبکر صدیق لښکر سره راغی، لښکر نو کسانو چې هغوی ولیده چې یو دم اعلان وشو چې خپل أمیرالمؤمنین ابوبکر صدیق د جنګ هغه ته راغی، نو خلک ورخطا شو، بس سم کلکه کسان ورسره ډېر کم وو. ابوبکر صدیق و دلته حضرت زبیر او حضرت طلحه دا غم راورسېد، سعد بن ابي وقاص راورسېده، او یو دم یې په دوی حمله وکړله. دوی په زرګونو کسان وو، یو دم یې پسې واخیسته، او چې وایخسته خم پرې ماله تر ډېر لرې منطقې پورې وځغلول، او غنیمتونه یې هم ته نه ونیول، سلاګانې یې هم ته نه ونیول، بندیان یې هم ته نه ونیول. او دی دستي هغه ته نعمان بن مقرن یو صحابي و، ده ته یې ورکړه چې دا مدینې ته ورسوه، او موږ او دوی مخکې لاړه. په دې وخت کې دلته خو روغ قومونه ونه، هغوی د بلې خوا نه راتاو شو چې دا څه غنیمتونه نعمان بن مقرن رضی سره هغې ته یې نه واخیسته، او بس ټول یې بېرته وتښتول. کله چې د ابوبکر صدیق خبر شو چې موږ خلک یې هغه کړي، بېرته مدینې ته چې کله هغه خبر شو چې غنیمتونه څه شو، چې خو لاره کې راباندې حمله وکړه، ټول یې وتښتل. قسم په خدای چې د یو کس په مقابل کې مې دوی سلسل کسان وژلي نه کړي پرېږدم. همدومره درس بس دی انشاءالله. د دې نه بعد به بیا باقي برخه بیا انشاءالله په بل درس کې وایو. درس وخت هم دونه بس دی. وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.